ژوند ته تاسې په کومه بڼه ګورئ؟ ژوند یوه هغه لنډه نامعلومه پروسه ده چې نه یې له شروع څوک خبر دي او نه یې هم له ختم. یعنی هیچ چاته دا معلومات نشته چې څوک څه وخت ژوند پیلوي او څوک څه وخت د چا ژوند ختمي، یعنی له منځه ځي. څومره خفه، څومره زړه تنګی، څومره بېوسه، څومره ناهیلی، څومره زړه ماتی، څومره تنها، چا سره دوکه ونه شوه، چا سره دوکه ونه کړه، چا څوک په نیمه لار کې پرېنښودو، څوک په نیمه لار کې پاته نه شو، او چا سره ظلم ونه شو او چا هم ظلم ونه کړ، چا د چا حق ونه خوړ او د چا حق ونه خوړ شو. مور او پلار له خپلو اولادونو خفه ګیلهمن، اولادونه له خپل مور او پلار خفه ګیلهمن چې ګورې بابا ما سره دا ونه کړو، هغه یې ونه کړو، ما باید داسې کړي وای، ما هسې کړی وای. مور او پلار خپل اولادو ته هیلې لري چې ما د باندې سرمایه ګزاري وکړه، درس مې ووایو، تعلیم مې پې وکړو، کار مې پې ونه کړو، ها مې وکړه، دا مې وکړو. خاوند له خپلې مېرمنې خفه ګیلهمن، مېرمن له خپل خاونده خفه ګیلهمن ده، ورور له وروره خفه ستړی، او خور له وروره، ورور له خوره، خور له خوره. ټول هغه اجتماعي اړیکې چې موږ تاسې یو بل سره لرو همیشه په زړه کې یو درد، یو غم، یو پریشانی، یو مشکل وي چې ګواکې هغه تقاضا چې موږ له جانب مقابل لرو ولې پوره نه سو. بنان ژوند له دغو کړکېچونو، له دغه مشکلاتو، دغه لنډه نامعلومه پروسه جوړه شوې ده. السلام علیکم، زه زید زین خان یم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن د ژوند په هکله یا د ژوند د بڼې په هکله باندې خبرې کوو. په ژوند کې تل د مینې او نفرت جګړه وي چې متاسفانه له بده مرغه نفرت ډیری وخت دغه جګړه ګټلې وي. دا چې نفرت او مینه څنګه منځته راځي لږ به یې تاسو ته تشریح کړم. زمونږ دا چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله رب العالمین همیشه موږ ته دا امر کړی دی چې تاسو په سختیو، په مشکلاتو او په ستونزو کې صبر، تحمل او له بردباري نه کار اخلي. که کله موږ دغه پروسه په ځان عملي کړو چې صبر، تحمل او بردباري ورته وایي، نو مینه منځته راځي. هغه داسې چې که کله خدای مکړه موږ سره څوک بد وکړي، له موږ سره څوک مشکل ولري او موږ ته زیان ورسوي، او په مقابل کې زموږ دا په توان کې وي چې هغه ته موږ ضرر په څو چنده ورسوو، لیکن موږ ضرر ونه رسوو، مشکل ورته ونه رسوو، موږ هغه وبخو، هغه ته بیرته د اخلاص غیږه خلاصه کړو، د مینې غیږه خلاصه کړو، رابطه ورسره قطع نه کړو. کله چې هغه شخص چې ګواکې له موږ نه به یې څه لیدلي وي بیرته هغه نارمل حالت ته د غوسې له حالته نه راځي، یا مثلا زموږ مقابل کې پوهېږي چې ما دا بد ورسره وکړه او دی پوه هم شو، ما سره یې له وسه هم دا کېږي، لیکن د بیا هم زه وبخلم، ما ته یې مینه راکړه. نو بنا د هغه سړي په زړه کې، هغه انسان په زړه کې، ځکه ټول انسانان له احساساتو نه جوړ دي، د ټولو په زړونو کې احساسات دي. هغوی په زړه کې موږ ته احترام پیدا کېږي، مینه پیدا کېږي. بنا دومره هغه هڅه نه کوي، هڅه کوي چې دا رابطه جوړه او صحیح وساتي. لکه څنګه چې زموږ ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا امر کړی دی چې او حدیث شریف ته چې کله چې تاسو سره څوک بد کوي تاسو له هغه سره ښه کوئ، یعنی د هغه په تله یې تاسې مه ورتلئ. او همداراز نفرت څنګه منځته راځي؟ نفرت داسې منځته راځي کله چې تاسو سره څوک بد وکړي او د هغې بدي ځواب په څو چنده ورکړي، نه له صبر نه کار واخلئ، نه له تحمل نه کار واخلئ، نه له بښنې کار واخلئ او هم رابطه قطع کړئ. بنان خپله نفرت ته لاره هواره سو. یو ډېر رښتینی حقیقت ته چې صبر کول، بښنه کول، دا یو ډېر سخت کار دی چې ډیری وخت دغه سخت کار هر څوک نشي کولی. ډیر کم خلک دغه سخت کار تر سره کولی شي چې هم صبر کوي، هم تحمل کوي، هم بیرته بښنه کوي. بنان هغه خلک بیا په ژوند کې هم ډیر بریالي وي او خدای تعالی ورته په دنیا او آخرت لوړه مرتبه ورکوي او په ژوند کې خوشحاله وي، له خپل وجدانه، له خپل روان. د خلکو احتیاجي، قرضداري، اړمن کېدن، بېواده کېدل او نور هغه ستونزې چې ما مخکې بیان کړي چې ژوند یې نه جوړ شوی دی. نو بنان موږ په ټوله کې ویلی چې ژوند یوه ډیره سخته مهمه لوبه ده چې دلته ګټونکی او بایلونکی معلومیږي. نو بنان
قوي لوبغاړی او ګټونکی لوبغاړی هغه څوک ده چې دغه مشکلات ستونزې مونږ یاد کړي په ډیر سیستماتیک او په ډیر ښه شکل سره دغه لوبه ولوبوي، صبر نه کار واخلي، تحمل نه کار واخلي او ژوند ته د یو مفهوم په سترګه باندې وګوري، نو بنان هغه سړی او هغه لوبغاړی د دې لوبې ګټونکی. السلام علیکم ورحمت الله.